بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکچون 38 یعنی اتدیرشم درس د 38 سپیل مشابه داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته موږ تاسو وایي چې bringen Sie ein Familienfoto mit oder malen Sie Ihre Familie, sprechen Sie im Kurs über Ihre Familie. یعنی څه برینګن یعنی راوړی زی تاسو عین یعنی یو فامیلین فوتو یعنی د فامیلی عکس یعنی چې غونډه کورنۍ پکې کنه د غونډه د کور غړي غونډ پکې ښه میت یعنی سره یعنی ځان سره او دا یا مثلا مالن یعنی رسم کوي یا مثلا ګوري څوک دوستانو فارسی کې ورته نقاشي وایي او پښتو کې موږ تاسو رسم وایي ښه یا رسم کوي زی تاسو هغه فامیلی یعنی د خپل فامیلی sprechen یعنی خبري وکي sprechen زی تاسو im Kurs یعنی په کورس کې اوبا په باره کې اوبا په باره هغه فامیلی یعنی تاسو د فامیلی په باره کې خبري وکي. ښه ګران دوستانو امیدوارم پوه شوي اوس دلته وایي مثلا البته اوس د کتاب په حساب باندې مثلا چې دلته اوس هغه یا خبرې کوي نو تاسو چې څنګه هغه کوي کنه خبرې کوي نو په هغه ترتیب باندې تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي. ښه دې ځکه اوس د کتاب په حساب باندې وایي چې das ist mein Mann das ګوره das یعنی دا ist da mein یعنی زما من یعنی سړی. ګوري دوستانو موږ تاسو که خیالم کړی دا پښتو کې دا البته سړی خو داسې نه وایي چې داسې د من خو لیکن دا ښځې چې ګوري خپل منځ کې کینی البته داسې وایي چې مثلا دا زما سړی ده داسې وایي او فکر کوم داسې وایي چې دا زما میړه ده کنه نو دې ژبه کې هم دغسې وایي مثلا الته ایمن وایي یې لیکنه چې دا زما میړه او دې ځای کې ایمن یعنی اسې میلی شي چې میړه کنه په دغه ځای باندې د من په ځای باندې کولی شي چې دلته وایي das ist mein ایمن کنه یعنی داسې وایي خو لیکن په دې ځای کې دا جمله راغلی چې یعنی دا هم پکې استعمال شي das یعنی دا است دا من یعنی زما من یعنی سړی. ښه بیا نوم اخلي وای چې من یعنی زما من یعنی سړی هایست یا نومیږي بیا دغه ټکی دي چې مثلا هر څه نومي بیا هغه په دې ځای کې ورکړي. ښه مخکې راځو دلته په دې ځای کې وایي das ist meine Mutter داس یعنی دا مالته مخکې درته ویلي است دا meine یعنی زما موته یعنی مور او بیا دلته نوم مخلي چې meine یعنی زما موته یعنی مور هایست یعنی نومیږي بیا دغه ټکی دي یعنی چې مثلا دغه نوم ده. ښه په دې ځای کې وای mein Sohn یعنی زما زوی است دا او دغه ځای کې مثلا چې هر څو کلنی بیا هغه وایي یاري الت یاري یعنی کلونه الت یعنی زوړ. ګوري دوستانو دلته په دې ځای کې کچیره د سکپختنه کوي څوک په دوه ډول باندې سکپختنه کوي. یو ډول دا چې مثلا درته وایي چې وی الت بیست کنه داسې درته وایي او یا درته مثلا وایي چې وی الت زين زي کنه داسې درته وایي وی الت بیست درته وایي یعنی انفورمال دا او که مثلا هغه فورمال انفورمال چې معنی رسمي او غیر رسمي مثلا موږ تاسو دغه څه وایي مثلا په هغه باندې مثلا انګلیش په حساب باندې هم نه پیږم ښه نو او داسې درته څوک نه وایي چې مثلا ته څو کلن ځوان یې کنه ځوان ته یعنی یونګ وایي کنه یوت نه یونګ ښه یونګ دغه مې چې درته ولیکه داسې تاته نه وایي چې وی الت یونګ یعنی ته څو کلن ځوان یې دلته داسې درته وایي چې وی الت مثلا دغه کلونه وای وی الت بیست مثلا کبه ته هم ورته وای کنه نو ته ورته وای چې مثلا ich bin مثلا زه استاد ست مثال وایم ich bin 20 Jahre alt مثلا زه بیا داسې ich bin 18 Jahre alt مثلا یا یو بل کس ورته خی وای چې ist 20 Jahre alt مثلا داسې ورته وای ist 28 Jahre alt مثلا اتوش کلنده نو دا الت یعنی زوړ ته وای خو لیکن دا هغه نه ده مثلا پر ځای کې استعمالېږي دا هغه انفورمال او نه پیغام چې هغه نه لري. ښه امیدوارم تاسو پوه شئ چې یعنی په دې ځای کې وایي چې من یعنی زما زون یعنی زوی است ده دلته کلونه وکي یاري یعنی کلونه الت یعنی زوړ ده یعنی زما زوی دونه کلو ده دا زوړ به کې هیڅ معنا نه لري خو دلته په دې ژبه کې راځي. ښه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ اوس به داسې چلو کو د سیړۍ درس لرو دلته به تاسو د سیړۍ درس کې د غوږ ونیسئ چې څه وایي او سره به معنا کوو. صحیح ده کنه؟ Ja. غوږ Seite 21, Aufgabe 10. Hören Sie und lesen Sie leise mit. Ja.
ویلې مثلا چې هوغن زی یعنی واوري und یعنی او لیزن یعنی وی وای زی تاسي لایزي یعنی په قرار باندې یعنی کرا کرا وای چې مو واخی ښه میت یعنی ورسره یعنی دا سیډي به په جګه आवाज باندې وای یا استاد به په جګه आवाज باندې وای تاسو به ورسره په قرار باندې وای ښه اوس وګورئ چې درس کیدو. Das ist das Familienfoto von Selma Bulut. Ja, das ist yani da ist da. Das Familienfoto ګوري دوستانو دغه داس چې د دې د لپاره ارتیکل لاغلی ښه یعنی دا فامیلی عکس فون یعنی د سلما بلوت یعنی د سلما د بلوت د کورنۍ عکس ده یعنی د سلما د بلوت د فامیلی عکس ده که دغه فون چې دا د هغه ورکوي ځکه موږ تاسو وایو که مثلا د یو چا غي موږ تاسو وایو دا ګور دغه دا د ګور دي کې دغه ارتیکل هغه کوي کنه نو موږ تاسو هغه کو مثلا موږ تاسو دا یعنی دا عکس د سلما بلوت یعنی دسی کده دیو په حساب باندې وړي دغه شی وای او کنه په اصل کې موږ تاسو وای دا عکس یعنی دا عکس د سلما د فامیلی ده کنه داسې وای یعنی دا فامیلی اوله عکس وای بیا فامیلی شاته کو یعنی دغه ګډه وډه کو ښه یعنی یا په دې ژبه کې داسې ویل کیږي هغه سي ویل کیږي خو بهر حال دواړه ژبه په هر ژبه چې کنه دواړه پارځه کې سره یو قسم سمول نه خوري ولیکن البته په ډیرو کم ځای کې داسې سره لګ شي سره یو ځای ښه امیدوارم په دې ځای باندې پوښیږي مخکې زو چې څه وای مخکې. Die Familie von Selma ist groß. Ja. Die Familie von Selma ist groß یعنی څه ګوري دوستانو په دغه ځای کې دی ارتیکل اخسه د ځای کې داس اخسه دا داس چې د عکس په دې ځای کې ورسره راغلی کنه د دې په حساب باندې د دلته ارتیکل داس اخسته ښه او دې ځای کې دی دا ځکه ګوري دوستانو په فامیل کې خلک ډيري خزه سړی غونډي که اتا که خزي پکې نمی ځکه دا د سړیو جمع چی د هر یو شی جمع چی هغه جمع بیا دی ارتیکل اخلي ځکه چې دی ارتیکل د جمع سره راځي ښه یعنی د فامیلی دا خو چې دا ارتیکل ده فامیلی فون یعنی فامیلی د سلما یعنی د سلما است ده groß یعنی غټه یعنی د سلما فامیلی غټه ده ښه مخکې وګورئ سي. Auf dem Familienfoto sind ja auf dem Familie یعنی په فامیلی کې auf dem Familienfoto sind یعنی په فامیلی عکس کې ټول ja مخکې وګورئ سي ودرګل مخکې شلګي راشاته کوم ja die Tochter, der Sohn, der Bruder, die Schwester, die Mutter und der Vater. Ja, yani دلته ویل چې auf dem Familienfoto sind yani په فامیلی عکس کې ټول yani ټول کنه وسوي چې څوک پکې دي ټول ja die Tochter, der Sohn ګوري دوستانو دلته دی در راغلی ښه دا دی او در چې دا د دې ارتیکل ده در توخته یعنی لور در زون یعنی زوی در بغوده یعنی ورور دی شوسته یعنی خور دی موته یعنی مور und یعنی او در فاتا یعنی در خو ارتیکل ده فاتا یعنی پلار مخکې غوږونی سي. Da sind auch die Schwiegermutter, der Schwiegervater und die Schwägerin. Ja دا زند یعنی دا ټول یعنی دا خاطر البته په یو سیټ کې به کنه دا زند یعنی دا ټول اوخ یعنی همچنان یعنی همداسي د شویګا موته یعنی خواخي د شویګا فاتا یعنی خسر اوند یعنی او د شویګغن یعنی یوریا د میړه خور مخکې وګونی سي. Sie feiern Geburtstag. زی فان Geburtstag یعنی زی یعنی دا ټول کنه زی ګوري دوستانو زی مثلا ما چې درته ویل کنه زی هم ډیرو ته استعماليږي په ادبي لحاظ کې استعماليږي فاین یعنی میمانی Geburtstag یعنی د تولد ورځ یعنی دا ټول د میمانی د فایا یعنی میمانی Geburtstag یعنی د کوم یو تولد ورته څوک سالګری ورته څوک مثلا پیدایش ورته یعنی د چا د پیدایش یا د سالګری ورځ یعنی دا ټول په دې ورځ کې دلته په دې عکس کې دي ja مخکې وګورئ سي. Hakan ist jetzt 8 Jahre alt. ja Hakan یعنی د یو نوم دی البته په غزا کې دوستانو قبل درس کې درته ویلي دي چې د خزي د سلما وروري Hakan یعنی وروري ده است
دا jetzt یعنی اوس اخت یعنی اته یار یعنی کلونه الت یعنی زوړ خو هغه الت څه مثلا د ته نه چې زوړ ښه خو لیکن هکان است jetzt اخت یاری الت یعنی هکان اوس د اتو کلونو ده ښه دوستانو اوس بدل لري کو دلته بس دغه لږ ځای برته وایم که څوک چیرې لیکي چې په دې باندې پوه شي ګوري دوستانو په دې او کم از کم کنه وای دغه شنه خطونه خو به شنه خطو باندې خو به پوه شي دلته وای ترینن زی دی ورته ترینن یعنی څه ګوري دوستانو ترینن یعنی جدا کوي زی تاسو دی ورته یعنی دا جملې ورته یعنی جملې ښه ګوري دوستانو دغه ځای کې مثلا دا به موږ تاسو څنګه جدا کو درګه دا ځلګ درته پورته بوزم ښه ګوري دغه او دغه دواړه یو خط دي ښه دغه خو لیکن په دې ځای کې وګور داسې ښکاري لکه سپیل غوندې ښه خو لیکن سپیل خو دیم خو لیکن لکه داسې خط باندې اکثره دوستان څوک به ویلی شي څوک به ونه شي نو دغه وایي چې دغه یو جمله لکه دغه جملې چې دي که نه دغسې تاسې دغه جمله چې ده دغه تاسې داسې بیلې کوي ګوري دوستانو دلته دس وګوري دغه دس ده دغه ایست ده دغه ایست ده دغه دس ده دغه دلته بیا دس ده د دې نه مخکې یعنې نور نه دي شوي دا موږ تاسې کوو دلته زه تاسو ته البته دغه یو دوه خطه به یا یو څو دانې بیرته وکړم بیا به نور هغه مخکې بلار شو چې مثلا دغه درس هم کامل شي ښه فامیلین فوتو مثلا دلته وګورئ فامیلین فوتو دغه دلته مثلا موږ تاسو هغه کو دلته یو خط کشو سره دام سره بیل کړ ښه درګه چې هغه او د ښکاغه نشي ښه اوس دلته فون دا وګورئ فون یعنی دلته دغه د فون سره دلته خط کو سلما یعنی نوم ده سلما البته فکر کوم دا دواړه سره نه بیلګي خو لیکن بیا هم سره بیل ک دلته بلوت یعنی فامیلی نوم دلته ټکم شو دته ضرورت نشته خو خیر دلته بیا هم خط کشو ورسره یعنی دغه جملې دی بیل شوې ښه دا هم سره بیل کو چې دلته وای چې دی یعنی ګوري دلته دوستانو دا خط چې ده دلته ډیر خطونه راغلي دلته څلور خط دي خو دا بیا دغه ځای نه غره ځکه دا سپیل د سره لری لیکلي ځکه دغه سره راغلي ښه فامیلین فوتو نغره فامیلی مثلا په دې ځای کې د سرازي فون یعنی فون دا د سلما دغه ځای کې راځي ښه ایست دغه ځای پورې راځي مثلا ګوس یعنی غټ یعنی مثلا دغه دغه ځای پورې امیدوارم دوستان تاسو په دې باندې پوه شئ زه به تاسو ته دغه لاندې ختم وایم بیا نو درس به من کوه شرابن زی den Text یعنی schreiben ولیکي زی تاسو den Text یعنی دغه خط نوخ یعنی بیا einmal یعنی یو ځل richtig یعنی صحیح ولیکي ins heft یعنی په کتابچه کې ګوري دوستانو دغه خطونه دي مثلا دغه یعنی کتابچه ده نو تاسو کولای شئ کچېره لیکي اولم چې دغه دلته چې نوخ یعنی بیا اول خو دلته جملې به لیکړي او بیا مثلا بیا تاسو دلته دسی لیکي او بیا کڅوګ نه لیکي هغه حساب هغه کارم خپل دا ګوري دغه ځان لیکل شوی داس ایست یعنی دغه ځای پورې داس ایست لیکل شوی بیا داس فامیلین فوتو مثلا دغه سي ورسره لیکي او مثلا د دې ځان دغه سي په دغه ترتیب باندې ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شئ دراتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چیس